ریبار ورشزن خبر کړه چې جانان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی ریبار ورشزن خبر کړه چې جانان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی کله کې نخکاری ټول کاله خړ پړ ښکاریږي بلدان باندې یې هر زړګي درمن جړیږي کله کې نخکاری ټول کاله خړ پړ ښکاریږي بلدان باندې یې هر زړګي درمن جړیږي پتا یې نه لګي زیګار چې درمان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بار ورشزن خبر کړه چې جانان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی اوس دې دیدن لپاره زاد مختصر ساتما چکړم پرتند خپل ما تشپش بګیر ساتما اوس دې دیدن لپاره زاد مختصر ساتما چکړم پرتند خپل ما تشپش بګیر ساتما لیمون ساسی می باران حال د گریوان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بار ورشزن خبر کړه چې جانان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی ناس په چنار کې د مرغو هجوم چې غار کې جاړي اختلاس تورې ستدیدن ته انتظار کې جاړي اس د افق په کنارو کې پټ پنهان څنګه دی اول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی واپس کلا هم راتلی ځان سره خبرې راوړه زخمي وجود زخمي پر هر یې راوړه واپس کلا هم راتلی ځان سره خبرې راوړه د زخمي وجود زخمي پر هر یې راوړه چې دا بیننګ لګ خبر شي چې وجدان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی ریبار ورشزن خبر کړه چې جانان څنګه دی پاول چک بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی بن تور تیارو کې د زندان څنګه دی دغه د زغر وچنا د بندې د لونوا د توحید مې شملا دور کې د لونوا دغه د زغر وچنا د بندې د لونوا د توحید مې شملا
لا دور کېدلو نوان محسن وایا ستا د شعر د عنوان څنګه دی اول چک بند تور تیارو کې د زندان څنګه دی محسن وایا ستا د شعر د عنوان څنګه دی اول چک بند تور تیارو کې د زندان څنګه دی دی بار ورشه ځان خبر کړه چې جانان څنګه دی اول چک بند تور تیارو کې د زندان څنګه دی اول چک بند تور تیارو کې د زندان څنګه دی